روش چې په کوټه او نورو سیمو کې د نمکین روش په نوم هم یادیږي. که څه هم دغه خوراک په رنګ ساده دی خو د خوند له وجې یې په بلوچستان کې خلک ډیر خوښوي. د کوټې په یوه ځایي هوټل کې کارکوونکی صابر له تیرو 6 کالو راهیسې روش پخوي. هغه وایي روش په یوه ځانګړي ترتیب سره په 2 ساعت کې پخیږي. دا موږ اول ټیټه پرولو بارا په دې کې اچو اوبه واچو په اندازه بارا مالګه واچو په اندازه مطلب 100 کیلو غوښ هغه اندازه برابر په اور باندې داسې یو غنټه ګلاو بارا نور شوروا جنو ایست کو پیاز واچو آلو بخارا مالګه به شوروا شو بیا بند. خو هر څوک بیا روش په بل ډول پخوي. په یو بل هوټل کې اشپز حیات الله د روش بیلابیل ډولونه څه داسې راښيي. ډېر رقم چامپ هم پکښې دی، خمچ پښتۍ هم پکښې ده، ورانه غوښه هم پکښې ده او سینه هم پکښې ده، د مزغي غوښه هم پکښې ده. روش داسې څو قسمه دی. نو انشاءالله دغه یو ښه خوند چې کوي هغه د چامپ روش ښه خوند کوي. غوښه چې خوندوره غوښه وي ښه خوږه وي هغه د سیلي غوښه وي یا د وري غوښه وي. زاړه پسه غوښه چې ده یا غټ پسه غوښه چې ده هغه بس بیا څه خوند نه لري خاص. دغه سیمه ییز هوټلونه د روش خوړلو اصلي ځای ګرځېدلی دی چې له لیرې پرتو سیمو څخه د روش مینوال هر وخت هم دلته راځي او د خپلې خوښې د روش غوښتنه کوي. موږ خو د هغه دپاره دی اوس هم دا روش ته راغلي خاص روش دپاره. روش موږ خوښ دی مګر د ټولو پښتنو خوښ دی خو په دغه ژمي کې ډېر استعمالېږي چې ښه سپینه پکښې دا زموږ خلک پښتانه بیا د سپینې غوښې ډېر شوقیان دي. نو په دغه خاطر موږ راځو روش دلته خورو هر وخت راځو. روش خدای دی اوس ګوره دی خدای دی تاوان نه لري په دې کې مسالې او دا شیان نشته. اوس دا نور شیانو کې مسالې شته هغه بیا تاوان لري معدې. د روش پلورونکي وایي چې په ځانګړې توګه په ژمي کې یې د مشتریانو شمیر زیات وي. حمیدالله ستوری شیراني DW کوټه.